Assalamu alaikum dear viewers. نن به وایو fast continuous tense. په fast continuous tense کې موږ د داسې کارونو ذکر کوو چې هغه په تیره زمانه کې څه وخت جاری وي. For an action going on at some time in the past. For example, we were watching TV yesterday evening. موږ پرون ماښام ټي وي کتلو. پرون ماښام ټي وي ته ناسو ټي وي مو کتلو، خو د ټي وي د کتلو دا کار پرون جاری و، اوس نه دی. او پرون څه شی دی؟ تیره زمانه ده کنه. بل مثال، تا سره یو ملګری ماښام کې میلاو شي او تا ته وایي چې هلکه ماسپښین کې مې درته کال کولو، تا نه اوچتاوه او ته ورته وایي زه ماسپښین کې ویده وم. I was sleeping in the afternoon. زه په ماسپښین کې ویده وم، مطلب دا چې زما خوب جاری و، نو ځکه ما د کال جواب در نه کړو. مین ورب and helping verb. مین ورب څرنګه چې مونږه مخکې خبره کړې وه چې څومره هم کانټینیوس او پرفیکټ کانټینیوس ټینسز دي، په هغې کې د ورب پریزنټ پارټیسیپل یعنی آی ان جي والا فارم استعمالیږي. نو په پاسټ کانټینیوس ټینس کې هم د ورب آی ان جي والا فارم لګي. هیلپینګ ورب په فاسټ کانټینیوس ټینس کې واز او ورب به طور هیلپینګ ورب استعمالیږي. واز د آی هی شي اټ او سنګولر سبجیکټ سره لګي، او ورب د وی د یو او پلورل سبجیکټ سره لګي. پازیټیو سنټنسز په پاسټ کانټینیوس ټینس کې چې کله موږ پازیټیو سنټنسز جوړو نو اول سبجیکټ لګو، بیا هیلپینګ ورب واز یا ور لګو، بیا د ورب آی ان جی فارم لګو، بیا ابجیکټ یا کمپلیمنٹ ورپسې لګو. مثلا هغه په سحر کې کرکټ کاو، هغه په دې جمله کې سبجیکټ دی او د هغه د فاره په انګلیش کې هی استعمالیږي. هی واز به طور هیلپینګ ورب اخلي. هی واز کاو ورب دی. پلاینګ ما مخکې ویډیو کې هم ویلیو چې پلاینګ په انګلیش کې لوبو کولو ته وایي. کرکټ ابجیکټ دی په سحر کې ان د مارنینګ. هی واز پلیینګ کرکټ ان د مارنینګ. بل مثال، هغوی په هوټل کې خوراک کولو. they were eating at the hotel. خوراک کولو ته په انګلیش کې eating وایي. نیگیټیو سنټنسز په پاسټ کانټینیوس ټینس کې چې کله موږ نیگیټیو سنټنسز جوړو نو اول سبجیکټ، بیا هیلپینګ ورب واز یا ورب، او په هیلپینګ ورب پسې د ناٹ اضافه کوو، بیا د ورب آی ان جی فارم، بیا ابجیکټ یا کمپلیمنٹ. مثلا هغه په سحر کې کرکټ نه کولو. he was not flying cricket in the morning. نه کولو not flying. بل مثال، هغوی په هوټل کې روټۍ نه خوړله. they were not eating at the hotel. نه خوړله not eating at the hotel. بس صرف د هیلپینګ ورب نه وروسته د ناٹ اضافه کوو په نیگیټیو سنټنسز کې. انټراګیټیو سنټنسز په پاسټ کانټینیوس ټینس کې چې کله موږ انټراګیټیو جملې جوړو نو د جملې سر کې هیلپینګ ورب واز یا ور ولګو، بیا پسې سبجیکټ، بیا د ورب آی ان جی فارم، بیا ابجیکټ یا کمپلیمنٹ، او د جملې په اخره کې سوالی نشان ولګو. فار ایگزامپل، آیا هغه په سحر کې کرکټ کولو؟ واز هی فلاینګ کرکټ ان د مارنینګ. نو جملې ته وګورئ، اوله کې هیلپینګ ورب واز ولګو، بیا سبجیکټ هی، بیا ورب آی ان جی فارم فلاینګ، بیا ابجیکټ کرکټ، او بیا پسې پریز ان د مارنینګ ولګو. په اخره کې د جملې سوالیه نشان ولګو. بل مثال ته وګورئ، آیا هغوی په هوټل کې روټۍ خوړله؟ were they eating in the hotel. جملې ته وګورئ، اولم هیلپینګ ورب ور ولګو، بیا هم سبجیکټ دی، بیا د ورب آی ان جی فارم ایټینګ، بیا ان د هوټل پریز هم ولګو، او په اخره کې هم سوالیه نشان ولګو. Subscribe us and click on bell button to get every new video.